د نظریانو په باره کې کوم خلک چې کله په دې پوه شوي چې نظر یې کړلم دا د دې خبرې د دې ځای سره مناسبه خبره نه ده، خو البته زما په یاد سوله بیا مې هېرېږي. د دغه نظریانو په باره کې به خپل ځان دم کوي، سړی سخت ناجوړه سي، په سختو مشکلاتو کې ولویږي. د نظریانو یو علاج دی، هغه دا دی دا بعضې خلک قصدن دا عمل ترسره کوي. دا بعضې خلکو بېادبي دي، ما پې ډېرې مردارې سترګې چې دا در باندې ولګېدلې، خامخا به دې د ژوند ترتیب سره بدلیږي، مسیر د ژوند به دې بدلیږي، یا به ناجوړه کېږي، یا به په یو غم کې لویږي، یا به په مشکل کې لویږي. بعضې خلک دا رقم په دې پوهېږي چې له ما نظر کېږي، نو هغه دا تورې وایي ما شاء الله لا قوة الا بالله، ما شاء الله لا قوة الا بالله، دا تورې وایي. بس نظر یې مات شو، نظر یې بې اثر نه کوي. بعضې کسان داسې حاسدین وي، له تا سره یې حسد یې بد یې یېسې، یعنې اوس دا خبره بیخي مناسبه نه ده. قسم په الله کله کله د بیان په حالت کې پر ما باندې داسې دغه راسي چې د خبرو د کولو توان راڅخه ولاړ سي. د بعضې خلک ډېر بد نظر لري. د نظریانو د نظري سړي علاج دا دی، بس فورا به راولاړ سي، الحمدلله به ووایې، آیت کرسي به ووایې، 3 اخیره صورتونه به پر ځان باندې ووایې. که موقع د دې وه چې غسل وکړې، بس در اوبو ځان وباس. که د غسل موقع نه وه اودس تازه نو ډېر سخت اثر نه در باندې کوي. یعنې هغه د ده بېادبي دې معافي، د مردارو سترګو مردار اثر هغه الله تبارک وتعالی ستا پر جسم باندې زهر یې په تا باندې نه ننوځي. الله دې ځینې ساتي. او که په دې پوهېدلې چې یو خاص سړی دی بار بار مې نظر کوي، دغه دعا یې دغه په مقابل کې وایي اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم. اللهم انا نجعلک، په زړه کې به دی ونیسئ، اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم. که دې په عربي باندې نس وویلی، نو بیا به دا رقم وایي چې الله زه د دغو ظالمانو مخ ته دروم، ته ما د دغو ظالمانو له شره وساتې. اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم. دا بعضې نظریان سته، دا یې عادت وي، دا بېادبي دې ما پې دا لکه مردارخور حیوان نه وي چې هر چا ته غاپي یا پر هر چا پسې منډې وي. دا بعضې خلکو دا عادت دی، په دې باندې نه ارمان خیږي، نه دا دنده دی پرې ولا کږدي چې ولې د یو مسلمان ته تکلیف رسوم او ضرر رسوم. او دا بیا دونه نادره مؤثره دعا ده، که تاسې دا دعا د هغو خلکو په باره کې وکړئ، یقینا الله تبارک وتعالی به دغه شر د ده په غاړه کې واچي، دا منګی به د ده پر سر باندې متېږي انشاءالله. دا زما تجربه ده. بس دا رقم ووایاست اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم. دا دعا اصلا رسول الله صلی الله علیه وسلم د کافرانو په باره کې کړې ده، د خپلو دشمنانو په باره کې کړې ده. لیکن دلته دا ظالم دیم د الله له دینه باسي، له کاروباره دې باسي، له ښه ژونده دې باسي، تاوان درته رسوي، او د ده عادت دغه دی. د بېادبي دې ما پې لکه خروړی سپی چې هر خوا ته تېرېږي دی درته غاپي، په یو حالت دې نه پرېږدي. نو علاج یې دا دی د بد نظرو خلکو د دا بېکاره سترګې چې بس که په عربي دعا منسبه کولی، دا زما تجربه ده. ګوري که چیرې نظر سواس فورا راولاړېږي، الحمدلله یو واري کرسي 3 اخري صورتونه، یعنې قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دا 3 صورتونه 3 واري ووایاست. الحمدلله یو واري، آیت کرسي یو واري، 3 اخري صورتونه 3 واري ووایاست. بیا پر ځان باندې چوف کړي. که د غسل کولو موقع دی او غسل وکړه، که نو اودس تازه کړه. الله تبارک وتعالی د دغه بد نظري د نظر اثر الله تبارک وتعالی په تا باندې نه کوي. او که داسې کسان وه چې ته په پوهېدلې چې دا پلانکی سړی دی، پلانکی دی، دا تا نظر کوي یا دا حسد در سره لري، دشمني در سره لري، د زړه کین او بغض در سره لري، د دغو ظالمانو دپاره دا دعا کوي. بس الله جل جلاله به دا غم او دا شر به الله د ده پر سر باندې راولي، د ده په غاړه کې به دا غم او شر لویږي. الله بیا په خپل ځان باندې اخته کوي. کومه دعا؟ اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم. کوم عربي دعا نه زده کېدله، داسې ووایاست الله د دغو ظالمانو مخ ته زه ته دروم، الله د دغو ظالمانو له شره مه وساتې، الله زه له تا پناه غواړم د دغو ظالمانو له شره، د دغو ظالمانو له شره مه وساتې. نو چې الله دې ورته ودروي، الله خبره خلاصه ده انشاءالله تعالی، هېڅ مشکل راولا که در ورسي. اوس مو زده کړي د نظر دم، الله دې جزای خیر درکړي.